اسلامي امارت ډیورند فرضي کرښې تر څیرمه ځواکونه ځای پر ځای کوي. درنو لیدونکو په سلامونو نیکې هیلو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پکتیا کې د 203 منصوري سرحدي قل اردو قماندان ویلي چې ډیورند فرضي کرښې تر څیرمه ځواکونه ځای پر ځای کوي. بلال د یو شمېر سرتیرو د فراغت مراسمو ته په وینا کې ویلي چې تازه فارغ شوي سرتیري به د ډیورند فرضي کرښې تر څیرمه ځای پر ځای شي څو افغان خاورې ته د متوجه ګواښونو مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې د دغې قل اردو یو بل لوړپوړي چارواکي اسد ویلي چې طالبان هیڅ چاته د نورو پر ضد د افغان خاورې کارولو اجازه نه ورکوي او دغه راز به هیڅ هیواد ته افغان پولې تر څیرمه د نظامي منارو تر سره کولو اجازه هم ورنه کړي. هغه ټینګار کړی دی چې دوی له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې اړیکې غواړي خو د هیواد په کورنیو چارو کې د چا لاسوهنه نشي زغملی. نوموړی دغه راز ټینګار کړی دی چې که چیرته افغانستان د کوم هیواد له لورې وګواښل شي نو دوی به یې هم پر وړاندې په متقابل عمل لاس پورې کړي.